पाकिस्तानी टिकटॉकरा मानो केटी के وایي خاوند می کوروالی کې لاس او پښې را باندې تړي او غواړي چې مختلفې طریقې را سره وکړي. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام راګرځوم د افغان میډیا یوټیوب چینل څخه د نن ورځې د تازه او مهمې ویډیو ته. مانو کېټي کې وایي زه نوی واده شوی یم او غواړم د خپل خاوند یو ځانګړی چلند ستاسو سره شریک کړم. کله چې موږ د کوروالی وخت لرو هغه زما لاسونو پښې ورباندې تړي. په لومړي سر کې مې دا کار عجیب او حتی لږ ناراحته ګڼله، خو وروسته مې هڅه وکړه چې د دې علت درک کړم. هغه ماته وویل چې دا کار د باور او امنیت احساس زیاتولو لپاره کوي. د په وینا دا یوه طریقه ده چې زموږ ترمنځ د فزیکي او ذهني نږدېتیا رامنځته کړي. د اراده دا نه ده چې زه ناراحته کړم، بلکې غواړي چې زموږ ترمنځ د یو بل اعتماد ژور شي. زه اوس پوهیږم چې دا چلند زموږ د اړیکې برخه ده، یو ډول فزیکي ژبه چې د مینې او ځانګړتیا څرګندونه کوي. دا تجربه ماته د یو بل د احساساتو او حدودو احترام کولو درس راکوي. زه هم زده کوم چې خپلې خوښې او نه خوښې په روښانه توګه څرګند کړم. هر انسان د خپل ژوند ملګري سره ځانګړې طریقې لري چې نږدېتیا زیاته کړي. زما خاوند دا طریقه غوره کړې او زه د دې له لارې د امن او باور یوه نوې سطحه تجربه کوم. دا کار زموږ ترمنځ د مینې او احترام فضا قوي کوي. زه په حقیقت کې اوس پوهیږم چې د هر چلن شاته یو هدف او معنا وي. د لاسونو پښو تړل زموږ د اړیکې د ژورولو یوه طریقه ده او زما دنده دا ده چې د خپل خاوند نیت درک کړم او د دې پر بنسټ زموږ ګډه تجربه مثبت کړم. دا وه زموږ نننۍ او چمتو کړې ویډیو چې تاسو ته مو خپاره کړه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.